معززو دا اهل السنه والجماعه دغه نوم د کم ځای نه اخذ شوی دی چې دغه یوه ډله چې صراط مستقیم دی د اهل سنت نومیږي دا نه اشاعت التوحید والسنه ده دا نه اهل حدیث ده او دا چې کوم دی نه جماعت المسلمین ده او نه دا پلان او پلان او پلان چې دا پاکستان کې عثماني ډله ده او نه دا پرویزي ډله ده او نه دا بله ده او نه بله دا اهل السنه والجماعه جماعت عقیدتا نم د کم ځای نه فهمیږي مبارک د اختلافاتو بیان کوي او بیا فرمایي چا پوښتنه وکړه چې دغه یو فرقه چې صراط مستقیم باندې جنت ته بځي دا څوک دی مبارک فرمایي ما انا علیه و اصحابي هغه جماعت دی چې زه ورباندې یم زما صحابه ورباندې بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لما انا علیہ واصحابی شرح کئی هم اہل السنت والجماعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تنویر المقباس مطالعہ کئی پدی آیت دا پاسا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ ورز دا قیامت دا سے ورز دا سمخونا بسپین پلقی یو سب تک توروی اللہ دے من پسپین مخو کراول یمین وائی اللہ دے تور مخونا منگو ساتی ابن عباس سے شرح کی یوم تبیض وجوہ اہل السنہ والجماعہ دا اہل السنہ والجماعہ مخونا بسپنوی و تبیض وجوہ اہل البدع والضلال دواویا بدعتی فرقی چپاقی دوی بدعت مبتلا دی داغی مخونا با تکتوروی پا دغا ورزبان نو اہل السنہ والجماعہ دا اصطلاح دا بی بی عائشہ صدیقہ نمروی دا او دا عبداللہ ابن عباس نمروی دا یو وهابی بوائی نمانم دا اصطلاح ذکر دا صحابو نمروی دا صحابو فتوى موقوف وی والموقوف لا حجت فی موقوفات دلیل ندے منگی نمانو خودیر پیاده بدی صحابو فتوی نمانی ناغی توایو حدیث خمانی پا حدیث کی رازی ما انا علیه آغا نجات والا فرقہ آغا دا چی زور باندے ما تاسو وائی رسول اللہ مبارک چی کم کار کر دے زمون دن کے اغیکار تا سنت وائی سوائی ورطا او کم خلق چاگا پورا کئی نو سورتا وائی اہل السنت ما انا خو اہل السنت شو کر واصحابی زما صحابہ ور باندیوی صحابہ یو جماعت دے سوک چی دی جماعت پلا رضی آغا اہل الجماعت دے اہل السنہ والجماعہ دا ما انا علیہ واصحابی مانا رکھا صحابہ فتوہ ممنا حدیث تراشا ما انا علیہ واصحابی وہابیان بوئی مون روانیو داغی پلا روان دی کری دا صحابہ پلار مون روانیو کری تسنگ دا صحابہ پلار روانی صحابہ کرام و اجماع دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا زمن کے پشل لکاتا تراوی باندی با جماعت دا یو امام بس تشل لکاتا تراوی تا بدعات وائی ودانا جائزے اترکاتا تراوی عوامو تا دھوکور کے دا حرمین و امامان زمان مرگری دی پدی کریم دروغی وی حرمین و امامان شل لکاتا کی تشل لکاتا تا بدعات وائی اترکاتا قائل